سلامونه درنو لیدونکو او اوریدونکو. نن د لوګر ولایت د احصایې او معلوماتو له رئیس ښاغلي احمد جاوید سلیمان خېل سره د دوی د فعالیتونو او لاسته راوړنو په اړه ځانګړې مرکه لرو. په دې هیله چې تر پایه مو ملتیا وکړئ. رئیس صاحب مننه چې وخت مو راکړ. سلامت اوسئ ډاکټر صاحب. په پیل کې د لوګر ولایت د احصایې او معلوماتو د ریاست په اړه معلومات راکړئ. اجازه راکړئ چې تاسو او ستاسو له لارې ستاسو اورېدونکو او لیدونکو ته سلام علیکم هیلې وړاندې کړم. د لوګر ولایت د احصایې او معلوماتو ریاست په دوو برخو کې خپل فعالیتونه کړي او په 1999 کال کې د ریاست سطحې ته لوړ څه. لومړۍ برخه فعالیتونه د دوی د احصایوي خدماتو په اړوند دي. دومه برخه خدمات د ثبت احوال نفوس په اړه. د احصایوي خدماتو په برخه کې موږ د سرویګانو معیاري فورمو، همدارنګه د قیم جاري ارقام ټولوو چې د سرویګانو په برخه کې د غنمو د حاصلاتو سروي، د وضعیت زندگی یا د عاید او مصرف سرویګانې یادولی شو. همدارنګه د ثبت احوال نفوس په برخه کې د کاغذي تذکرو فعالیت او د الکترونیکي تذکرو فعالیت یادولی شو. په لوګر ولایت کې د الکترونیکي تذکرو د ویش خدمتونه څنګه روان دي؟ په لوګر ولایت کې د الکترونیکي تذکرو خدمات په ډېر شفاف، عادلانه، همهجانبه او د خلکو د رضایت وړ خدمات ارائه کېږي. په دې ولایت کې څو مرکزونه د الکترونیکي تذکرو د ویش فعال دي او څومره کارکوونکي لري؟ در ولایت لوګر یک مرکز توزیع خدمات تذکیر الکترونیکی است که سقف تشکیلاتیشان به 36 نفر میرسد که از جمله مدیر الا کارمندای خدماتی 36 نفر. د دې ولایت د الکترونیکي تذکرو د ویش په مرکزونو کې هره ورځ د الکترونیکي تذکرو د ترلاسه کولو لپاره څومره نوي ثبت نامونه لرئ او په ورځني ډول مرکزونو ته د مراجعینو شمېر څومره دی؟ د لوګر ولایت د الکترونیکي تذکرو د خدماتو مرکز ته په ورځني ډول له 400 نه تر 600 نوي افراد مراجعه کوي او خپلې غوښتنلیکونه وړاندې کوي. همدارنګه زموږ د مراجعینو تعداد په مختلفو برخو کې د خدماتو تر 1200 نفره روزمره مراجعین. تر اوسه د الکترونیکي تذکرو د غوښتنو ټول شمېر څومره دی او له هغې ډلې څومره پروسس شوي او څومره تذکیرونه غوښتونکو ته ویشلي؟ تر دې دمه د لوګر ولایت د الکترونیکي تذکرو د توزیع په مرکز کې له شاوخوا 45,000 خلکو مراجعه کړې ده. د هغې جملې نه 25,000 خلکو دوسیې پروسس شوي او متوقع تر پروسس لاندې. مخکې مو یادونه وکړه چې په لوګر ولایت کې یو مرکز لرئ. په راتلونکي کې به دا مرکزونو د ډېرولو پلان لرئ؟ بلکل، لکه څنګه چې د خلکو ولوله د غوښتنلیکونو زیاته ده، همدارنګه د خلکو شوق او رغبت ډېر زیات ده چې د الکترونیکي تذکرو خاوندان شي. نو موږ هم له خپل مرکزي ادارې سره شریکه کړه او هغوی هم په موږ سره دا ومنله چې په راتلونکي نږدې ورځو کې به موږ 2 مراکز وخت د الکترونیکي تذکرو د مرکز توزیع فعال کړو. د کار لوګو مخکې تګ څخه هم ځینې شکایتونه شته دي. دې ته د رسېدنې په اړه څنګه به رسېدنه ورته کوو؟ بدون شکه چېرته چې کار وي هلته شکایت شته، خو موږ متعهد یو چې د خپلو هموطنانو غوښتنو او شکایتونو ته ځواب ووایو. ځکه زموږ د ادارې پالیسي په ټول افغانستان کې دا ده چې یو جوابګو، پاسخګو او د خلکو لپاره واقعي اداره اوسي. زموږ ادارې لکه څنګه چې په مرکز کې نشر شوي دي، زموږ د ادارې هدایت دا ده چې په اونۍ کې یوه ورځ چې د سې شنبې ورځ له 2 بجو نه تر 5 بجو نه هر رئیس باید د خلکو شکایتونو ته په مستقیم ډول جواب ووایي. همدارنګه موږ صفحه لرو، موږ ځینې شمارې په واک کې ورکړي چې خلک کولی شي موږ سره مستقیم په تماس کې شي او موږ د دوی غوښتنې او شکایتونه واورو. که د حل وړ و هغه ورته حل کړو او که د حل وړ نه و د دوی قناعت حاصل.
د کاغذي تذکرو د ویش په اړه که معلومات راکړې تر اوسه هم روانې دي؟ بالکل لکه څنګه چې تر اوسه څه عمومي فیصله نشته، د مرکزي ادارې څه هدایت موږ ته نشته، د حکومت څه هدایت موږ ته نشته. د کاغذي تذکرو روان یا توزیع تر اوسه روانه ده. په د الکترونیکي تذکرو په خدماتو رابرسېره کېدو سره تضعیف سوې ده په روانه. د دې ادارې اړوند څو د کاغذي تذکرو مرکزونه فعال دي اوس؟ لکه څنګه چې تاسو پوهېږئ چې د لوګر ولایت ځینې ولسوالۍ ناامنې دي، هغه موږ مرکز ته انتقال کړي، البته د خلکو په غوښتنه باندې. متباقي 4 ولسوالۍ په ولسوالیانو کې فعالیت لري او یو مرکز په مرکز کې فعالیت لري چې مجموعاً 15 مراکز. د ستاسو پام د الکترونیک تذکرو ارزښت او ښېګڼې په څه کې دي او په پای کې مو د لوګر او په ټوله کې د هېواد اوسېدونکو ته پیغام څه دی؟ له دې نه پوهې څوک انکار نشي کولی چې الکترونیکي تذکرې ډېر زیات مزایا لري، په اقتصادي اړخ کې، په اجتماعي اړخ کې، په سیاسي اړخ کې، چې که دې ټولو ته موږ سر ورښکاره کړو نو دا به ډېر زیات اوږد مزل او ټول په دې پوهېږي، انکار نشي کولی. د الکترونیکي تذکرو د مزایاوې یو دوه مثال اجازه راکړئ چې ووایو. د خدماتو په ارائه کې ډېر مهم رول لري، د برېښنایي حکومتدارۍ د پلي کېدو کې ډېر مهم رول لري، همدارنګه نور ډېر شیان دي چې موږ کولی شو. زما پیغام د لوګر شریفو او درنو ولس ته دا دی چې راځئ الکترونیکي تذکرې واخلئ. دا زموږ او تاسو ملي هویت ده. زموږ او تاسو په ملي پروسو کې ډېر مؤثر او مطمئن رول ادا کوي. همدارنګه تاسو د دې له سهولتونو او هغه اسایش نه خوند واخلئ. په پای کې د لوګر ولایت د احصایې او معلوماتو د رئیس ښاغلي احمد جاوید سلیمان خېل څخه مننه چې وخت یې راکړ. تر بیا او بلې ځانګړې مرکې مو په خدای سپارم. ډېره زیاته مننه.